السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر. ډېر ټایم بعد یو نوی ولاګ در سره شیر کوم. روان یو کشمیر ته، پېښور کې یو دې ټایم او روان یو به انشاءالله 10 بجې ټایم یې ښه. کسان راځي دا چې راپوره شي انشاءالله بیا به روانګي وي. اوس زمونږ ګاډی تیار دی، ولاړ یو پېښور کې، نو بس روانګي ده. لږ لیټ شو، دا مې بي د باسط د وجې نه. باسط به یې دا ولې یاره بس مونږ خو ډېر په وخت راغلي یو، خو دا خلک دي چې په ټایم نه رارسېږي، خو زه خیر راغلم دومره ټایم به ورکړم. زه خیر غټ سفر دی که نه، بس لږ ګزاره به کوو. دې مهال موږ یو مظفر آباد نه مخکې یو علاقه ده پټیکا ورته وایي، او داسې سینه م ورسره سایډ کې دی. دا هوټل کې یو ناشته کوو، بیا به انشاءالله مخکې ځو او ډېر داسې یو ښایسته سینري دی. دا دویمه ورځ شروع شو زمونږ کشمیر کې، او اوس په دې وخت کې مونږ شارده کې یو. ډېر ښایسته ګرینري ده، ښایسته غرونه دي، شینوالی دی، اوبه دي، او زمونږ تقریبا هغه سایډ د شپه سیند هاخوا په دې پول باندې مونږ اوښتي وو، او بېګا د شپې مې درسره نور ویډیوز شیر نه کړئ. ډېر زیات ستړي وو، بس لږ خوب هم وکړو، مونږ زه ارام وکړو، بیا سبا اړنکیل ته هایکینګ دی، نو انشاءالله نور ټریپ ورسره مخکې شیر کوم. دا فامبیل استاد هم تیار دی. فامبیل استاد مونږ به اوس کوم ځای ته رسئ؟ مونږ ځو بره به ځو. بره کوم ځای ته؟ کیل ته. او کیل کې څه کوې؟ اړنکیل ته ځو که نه؟ اړنکیل ته ځو، لار خرابه ده. تا نه بوزو یار، لار خرابه ده، مخکې دا حل دی، مخکې دا حل دی یار. دا اوس وګوره دلته هم کار کېږي، ډېره لاره خرابه ده، خو به زه الله دې فامبیل استاد څه خیر کړي. حاجي اړنکیل لاره کې یو، ټریک باندې روان یو، نو بس تقریبا د 1 غنټه او 15 منټ لاره ده، نو هایکینګ دی دلته کیل سره. کیل پورې خو مونږ ګاډي کې راغلو، او اوس مخکې به ګورو. او دا یو کس خو مونږ چوټي کړی و، خو دا بیا راغلی دلته، اوس بیا موجود دی. زه به صرف دا خبره وکړم لږ به انفارمیټیو شي دا ویلوګ. اکثر خلک وي هغوی وایي چې دا اړنکیل هایکینګ 3 غنټې دی او 4 غنټې دی، داسې هېڅ هم نشته دی چې انسان لږ تکړه وي او به صرف هغه پیدل سفر کولی شي. 1 غنټه او 15 منټ کې ښه مزېدار ښه په سر باندې لکه رسېدی شي. نو چې کله هم وي تاسو راځئ، نو د اړنکیل د هایکینګ نه مه یېرېږئ، او که ډولي بند هم وي نو ښه ښایسته چې انسان ټیک وي، بیمار نه وي، نو بیا هایکینګ ښه ایزیلي کولی شي. بالکل. ما خو فرست ټایم دی او دی ځوان تللی دی، 3-4 ځل تللی. اوس به ګورو چې دی تکړه دی او که مونږ تکړه یو، خو دی به خامخا دی به تکړه وي، ځکه چې دلته لارې ګذرې معلومې دي، شارټکټس پکې معلوم دي. ته وګوره اوس دلته خلک په هغه را روان دي، او موږ ته وایي چې دلته په دې لاړ شئ، او دی هم تللی شي. ګوره دا وګورئ، دنه تاسو لږ څه زده کړئ. دا وګوره دی هم په 1 غنټه 15 منټ کې ځي، او دا خلک پنجابیان او دا وایي چې 3 غنټې او 4 غنټې او بیا په 4 شوي.
ورسېدو انتهایي ستړي یو څه ووایو بس د ویلو را سره څه نشته دی دی اړنکیل دی اړنکیل بس ښایسته ځای دی ډېر خو لاره یې ډېره زیاته ده زیاته هم دومره نه ده ګنټه په باندې ګنټه لاره ده خو بس دا مې من په دې کې نو لږ زیاته شي خو ځای هم ښایسته ځای دی خو سړی ډېر زیات ستړی کوي او داسې خولې کړي وو پوه شو موږ خو جاکټ هم پکې اچولی وو سمې خولې کړي وو دا اوس مقامي اړنکیل دی او کلی دی خو وګورئ د خلکو آبادیانې دي پټي مټي دي دی چې بس دی خپل ژمي دپاره بندوبست کوي دا وګوره واښه ماښه هم پکې وچ کړي دي چې دا ژمي کې استعمالوي دا وګورئ دا دی اړنکیل او څه ناڅه رسټ هم وکړو تاسو سره ما مخکې هم څه خیالات شیر کړه او دا دی اړنکیل انتهایي ښایسته ځای دی دا اوس مونږ هغه پټو مټو ځایونه دی خو شاته چې کوم جنګل دی دلته فلیټ ایریا ده او دلته ونې منې دي میداني علاقه ده ډېر ښایسته ځای دی باسط خان تاسو هم پکې څه ووایئ د اړنکیل باره کې کشمیر باره کې زه خو به دا ووایم چې څوک کشمیر ته راځي نو د اړنکیل وزټ دې خامخا وکړي اکثر خلکو ته د هایکینګ د وجې دا لګي چې دا سکپ کړي که نه دا هایکینګ څومره دی دا هم پکې لږ ووایئ هایکینګ تقریبا 4 کیلومیټر هایکینګ دی او چې څوک لږ تکړه وي او هایکینګ کولی شي مطلب پیدل مزل کولی شي نو 1 घंटा 15 منټ لګي او چې څوک لږ کمزوري نو 1.5 घंटा 1 घंटा 30 منټ لګي او ډېر زبردست ځای دی تاسو خامخا وزټ خو که دلته چا نه تپوس وکړئ هغه به درته وایي نه 4 घंटे مزل دی پوه بس سمپل خبره ده داسې ممي ډیډي چا نه تپوس مه کوئ ځکه برګر بایز نه تپوس مه کوئ او نور دومره هایکینګ نه دی دا څومره چې د ځینو خلکو جوړ کړی دی دا واپسې مو شوه او اوس روان یو واپسې کوو څه 4 بجې دي او بس ډېر 2.5 घंटे هم سپینډ کړی بس ځای خو ډېر ښکلی دی زړه م ته نه کېږي خو بس تلل خو بیا هم غواړي خیر به هم ځو نو مخکې ورسره میلاویږي ښار ته تلو سره سره د بونفایر اهتمام هم شوی و او دې سره سره مونږ په فرست ټایم باندې اتڼ هم ډېر زیات انجوای کړو ما دغه مکه ټینشن خبره مکه نو صحیح ده ها هلو هلو اوکے انداز کوي todo te la sopla como que todo te la sopla Perja. دا اوس ما سره عمران بھائی دی شکیل بھائی دی دغه باسط بھائی دی نو عمران بھائی تاسو ما ته خپل اظهارات لګو کوي بس څنګه تاسو نمبر ورکوي دی کشمیر لا ورله 100 کې 100 ورکوي او د ټریپل 100 ورکوي ټریپل 100 کې 100 دي او د ارینجمنت له 100 ورکوي باندې خرازم کنه دا وایي چې دا بس صرف پکې یو نیگیټیو پوینټ دی چې ټریولینګ زیات دی او باقي چې تاسو 400 کراشه ورکل راشه نو خامخا اړنکیل ته لاړ شئ 2 घंटे داسې قریب هایکینګ دی خو هغې کې به حوصله نه به سلو وځئ او چې کوم ځای کې هم ساه خرابېږي
نو هغه ځکه به یو 2 منټه دمه کوي. عمران صاحب چې کوم دی ډاکټر موږ ډېر زیات په ملتونو باندې راوستی و. هغه پهله ولا 50 نمبر ورکړي، بیا 60 شو، بیا 100 نمبر ته ایټ دی اینډ ورسېدو. خو لکه موږ ډېر انجوای کوو چې اعظمخیل ته موږ لاړو په هورس باندې مراڼې کوو او ډېر مزدار ځای و. بهترین ځای د سیل لپاره. ده خو ډېر زیات همت وکړو شکیل وایي او په هورس باندې راغلی دی. دواړو خونه معذوره دی او ډېر زیات همت یې وکړو، ډېره جذبه او ډېر زنده دل د شپې. ټول شو د ده په وجه جوړ و. یو یې پوز یې هم راوستي. عمران بھائی، شکیل بھائی، دې نه علاوه موږ سره حسن بھائی و، باعث بھائی، دا ټول موږ سره راغلي وو او ډېره زیاته مزه یې وکړله او موږ کوشش کوو چې دوی انټرټین کړو، خو هغه الټه شوه خبره او دوی موږ ډېر زیات انټرټین کړو. اوس شارده کې ولاړ یو، انشاءالله پېښور طرف ته زموږ به اوس ځو. اوس به موږ خپل سفر زه د وجې نه بره راوختو ما سره چې ځای نو همداسې نوې نوې مزې به کوئ.